الو یا بخا هغه اوبه راچلېږي اوبه راواله سړي اوبه کمري دغه دی راپسې تش راوړی دی زه پنځه کلچې ولګوه جعفري کنه ګنټه مو شوه ته ولاړو کیسه دې جوړه کوله صبر وکړه لږ ومځله که نه وروره لږ صبر وکړې نو نه رشم جوړه ستا پنځه کلچې دي ماما ستا څه شی دی ما تیارې پیړې راوړي دا زر پخې که مېلمانه دي خاص تا هم تیارې پیړې دي د دې بل هم دي مسیله به ستاسو دا تیارې پیړې پخوو زمونږ روټۍ به همداسې پرتې وي پرونه به م یو تروړه خرڅه کړې ده تکړه شه لږ هغه چوډۍ راواله دا اور راپسې لږ رابل که دا اور رابل که لږ یارې چوډۍ راوړه استاد بس تش پیړې راغلي دی یاره زمونږ به خپلې روټۍ نه خرڅو بل کار به هم نه یار تش پیړې دی راغلي استاد پورم ټوش کړو دی موږ ته ټول خپل پاتې دي یار بس مړه زنانه هم ټولې ناراسته شوي دي اور کې نه پخوي بس ایدی دلته مونږ له راجېږي جعفري استاد باندې خو ډېر راشي خو ځان الله دې پکې خیر ورکړي السلام علیکم جعفري استاد وعلیکم سلام استاد روټۍ خشته وچوچې پخې کا او بله زموږ ورې سمه چقړه اوسې خټه خټه راغلي مېلمانه راغلي لږه خواري ورسره وکړه یو ملګري چې زه دله چقړه پخوم نو تاسو یې کور ولې نه پخوئ چې ما پسې راوړې ستاسو د لاسه خو ما خپلې ډوډۍ خرڅې نه کړې په دغه شکرغني دي رازغلوې هیله به به ستاسو له پخومه مړه استاد نو چوړې روانه ته پرېږده مړه چوډۍ موډۍ پرېږده بس راشه دا پیړۍ راوړه استاد دا پیړې خو ډېرې نرمې نرمې دي دا کچري که نه ډوډۍ وچې غواړې او پیړۍ دې نرمې راوړي دي دا غږونو چل هم نه درځي بیا همداسې راوړی دلته بیا له دې غږي لکه استاد مېلمانه راځي دا روټۍ زر پخې که ولې خیر خو دې ستا له کوره ما ته راځي چې دونه په بدماشۍ باندې رالې دا نور چې دلته ولاړ دي دا جوړسې ولاړ دي زما په خیال جوړ دا سیل سپاټې د راغلي دي ما له به د دې ټول نه مخکې پخې زه د دې کلي بدماش یم یاره بدماش خو ما ته ځکه نه ښکارې که ته بدماش وې دا بیا تا له کور کې پخولې تا به ما پسې دلته نه راوړلې ښه یاره انډیواله داسې کار دی که نه چې د دې دا سرکټ ختم دی ښه دې کیس هم نشته دی به دا ختم دی د دې خو درېیمه ورځ ده چې ما پکې اچولی دی او ته یې خراب دی نو بچې دا خو د انسان پته نه لګي که نه جي رول ویږي او مړ شي او بس ویلاړه سړی مړ شو او بل ویږي دا خو ما څه پرونه هم میلاو شوو که نه نو دا خو دا سرکټ دی او د دې خو دا خو چینه چینه دي د دې خو ذمهوارۍ مېوارۍ دي دا دې په چا چولي دا ختم دی ښه دا خو راله بازار کې سرفراز هغه راله اچولی و که نه دا خو ټیک ټاک و نو کاکا اوس ما ته کار ډېر دی او ته ما سره باز زیاتې سرفراز دی یو سوې دا درنه څنګه سرکټ اچولي هغه بیا ټیک کي ښه ستاسو مصریانو کې هم دغه کار دی کله یو له ورشه کله بل له ورشه دغه مصیبت نه تاسو خدای خلاص نه کړی ملګري د مصیبته تاسو خدای نه خلاصوي زوړ سامان پسې ګرځېدی زوړ سرکټ اچولی دی ته خبرې ته دې ته وګوره دا خو خدای خبر د کم وختو دی زنګ یې نیولې باقي نه دا یو څه پسې بازارونو کې مثله ګرځې خو تیره له جوړ که که نه یار وره کاکا دا نه جوړېږي دا ختم دی نوې به ورته چې کار سوی دا نه جوړېږي دا بیخي ختم دی زه ته دقه لګېږم کوس ته غلی یو هغه به هم درته وایي یاره دا نه جوړېږي نو دې نه ښه چې بل دله بدل کړم او بس ځې ښه که دا مې دله جوړ کړو نو بیا یاره که تا جوړ کړه که نه د دې مشرانو په مخ کې درته ویمه زه به دله بل سرکټ هسې لګوم او دا جوړ کړه ځه ښه ګوره زه یې دله څنګه جوړوم ښه ځه جوړې کړه ځان نه مصریتوب کوې دا خو صحیح نه جوړېږي پکې کار ډېر زیات دی څنګه نه جوړېږي یار دا خو نوی سرکټ دی یار ماما دا ختمېږي سرکټ یې سوېدلي دي ځکه کار نه کوي دا خو مې غوټ په یو شلو دوکانونو ګرځو والله کې ورته څوک هم غاړک دی یار دا څنګه چل یار استاد دا نوی سرکټ په څو دی ولې استاد یې جوړ دی نه که استاد والله چې مصریانو راته غاړه کېنښوده یار هله دې څو ورځې شوې چې دا تا وړی دي یاره یو شل پنځه ورځې خو یو شوې نو ښه زاري که نه ما ته پته وه شل پنځه ورځې تا ماشومان په ما شوق خوړله را دې خوا مړه ځان لارې سره ښه وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام لکه دا یخ سکریم په څو دی 120 روپۍ ده بس یو پلیټ مال راکړه صحیح ده
ولې شته دا پارسل کې درکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې وروره؟ خیر په خیر وروره، څنګه یې ښې طبیعت یې ښه دی؟ یاره په دې لار داسې تېرېدم د اسکریمان نه باندې داسې خو لګېدل، ما یې راشه یو دانه به ځان نه راوالم. خورئ بچو خورئ ښه ماشومان وخورئ. ما خو خوړلم نه، خو د کور نه مجبوره شوم چې د ایسکریم له لاړ شه او د ایسکریم وخوره. دا ډېر ښه شی دی. نو ملګري زه به ته یو خبره وکړم، خلک یې څه دی ګټي، خو دغه ځان دی ګټي که نه، ته به پې څه کوې؟ ځکه تا یو بنډل روپۍ هم جمع کړی او سهار له مړې او د نه پاتې شي، نو بس هسې باید نه پاتې شي. ولې جمع کوې؟ په ځان یې لګوه، په بچو یې لګوه، چې ګټې یې خو بس لګوې که نه، داسې خو نه ده. د جمع خبره نه ده، غریب سړی ما چېرته الوګان ټماټر پیاز به مې پرې اخیستی وې. یاره مړه الوګانو ټماټرو له به یم الله پاک درکړي، غم مه کوه، خوراک کوه. بیخي مې واسطه ستونزه. اوهو دا خو شپږو شلو روپو ته غریب په ژړا شو. مه ژاړه مه ژاړه مه ژاړه، ستا پیسې به زه ورکوم، ستا پیسې زه ورکوم ښه، او غم مه کوه. ته پیسې څه نه ورکړې؟ خدای راوستې ده، زه به یې ورکړم. یاره ماما مه ژاړه که نه، ته خو پر اسکریم هم پې نه شوې، مسلمانه ذاته یم، مه ژاړه به چې زه یې ورکوم او ذمهواري مې واخیسته، زه ستا پیسې ورکوم که نه، ته څه کوې بس وه. زه خدای ډېر څه ښه وکړي، ما خو په دې لنډه علاقه کې داسې انسان نه دی لیدلی. بس غم مه کوه ښه، په اسکریم دې پې نه کړو نو ټول اسکریم دې رانه ویلې که خوره. ملګري یو اسکریم زما شو او دا هغه ملګري هم دی، دا څو روپۍ شو؟ دا هغه ملګري او دا شولې 10,000 روپۍ شو. څنګه 10,000 روپۍ؟ دا خو یو اسکریم ما وخوړه یو هغه وخوړه، نو شپږ شلې او شپږ شلې دا خو 240 شوې که نه؟ 240 نه 500 ماشومانو په دې چې ایسکریم وخوړه، دې به څوک پیسې راکوي؟ ماشومان؟ زه ملګري الله دې خوشحاله که، موږ درنه لاړو.